در پسپیڅلې نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو شال تلویزون څخه د لاندو خبرونو لیدونکي زموږ قربانه مزلفه کاکړ د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد الله وسیق رسنیو ته ویلي چې په هیواد کې آزاد سیالي پریپاید بند شوی. هغه تلو نیوز خصوصي تلویزون ته ویلي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یې رسمي مکتوب ترلاسه کړی دی چې پکې لیکل شوی دی دغه ورزش له تاوتریخوالي ډک دی او د لوبغاړو د مرګ واش پکې دی نو له همدې امله بند شوی دی. دا په داسې حال کې چې آزاد سیالي په هیواد کې زرګونه ورزشکاران لري او په دغه برخه کې هیواد ته په لسګونه میډالونه او ویاړونه راوړي دي. د زعفرانو د بیې لوړوالی د دې لامل شوی چې په هرات ولایت کې د زعفرانو په کښت کې 100% زیاتوالی راشي. د افغانستان د زعفرانو د کروندګرو اتحادیې چارواکي وایي سږ کال به په هرات کې له 200 څخه تر 800 هکتاره ځمکه زعفران وکرل شي. یو شمېر کروندګر وایي له دې امله چې زعفران د کوکنارو د کښت لپاره مناسب بدیل دی نو د طالبانو حکومت باید په نورو ولایتونو کې هم د دې کښت ته وده ورکړي. د ایران د کورنۍ چارو نوی وزیر اسکندر مومني د دوشنبه په ورځ ویل چې د بهرني اتباعو ایستل چې هدف یې افغانان دي دا موضوع د ده له لومړیتوبونو څخه ده. مومني وویل چې ناقانونه اتباع باید د 1403 کال تر پایه له ایران څخه ووځي. د ایران د پولو ساتونکو ځواکونو قومندان احمد علي ګودرزی د اسد په 22مه په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د روان هجري لمریز کال تر پایه پورې له اسنادو پرته د مهاجرینو د ایستلو پالیسي د اجنډا په سر کې ده. په دې وروستیو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پولیسو عمومي مشر احمد رضا رادان هم په همدې موضوع ټینګار وکړ او ویل خارجه اتباع چې معمولا افغانان دي باید له اسنادو پرته له ایران څخه ووځي او د 1403 کال تر پایه خپل هیواد ته راستانه شي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان عبدالکریم حسین زاده چې د ایران پارلمان غړی دی د کلیو پراختیا او د محرومو سیمو لپاره د خپل مرستیال په توګه وټاکه. حسین زاده د 2014 کال په ټاکنو کې د حسن روحاني د ټاکنیز کمپاین د قومي او مذهبي کارکوونکو مشر و. عبدالکریم حسین زاده د ایران د اسلامي جمهوریت په تاریخ کې لومړنی سنی شخص دی چې د ولسمشر مرستیال شو. تر دې مخکې د حسن روحاني د ولسمشرۍ پر مهال تنها د تیلو د وزیر مرستیال د سنیانو لپاره د حکومت تر ټولو لوړ اجرایوي مقام و. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان عبدالکریم حسین زاده چې د ایران پارلمان غړی دی د کلیو پراختیا او د محرومو سیمو لپاره د خپل مرستیال په توګه وټاکه. حسین زاده د 2014 کال په ټاکنو کې د حسن روحاني د ټاکنیز کمپاین د قومي او مذهبي کارکوونکو مشر و. عبدالکریم حسین زاده د ایران د اسلامي جمهوریت په تاریخ کې لومړنی سنی شخص دی چې د ولسمشر مرستیال شو. تر دې مخکې د حسن روحاني د ولسمشرۍ پر مهال تنها د تیلو د وزیر مرستیال د سنیانو لپاره د حکومت تر ټولو لوړ اجرایوي مقام و. د آلمان صدر اعظم اولاف شولز د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 5مه په سولنګن ښار کې پر آلماني اتباعو د چړې د برید له ځای څخه لیدنه وکړه. شولز خبریالانو ته د دغه برید په اړه چې له داعش سره تړاو درلود وویل موږ باید هر هغه څه وکړو چې موږ یې کولی شو دا ترلاسه کړو چې هغه کسان په آلمان کې د اوسېدلو اجازه نه لري. د سوریې یو 26 کلن سړي د جمعې په ورځ د سولنګن په ښار کې په یو برید کې په آلماني اتباعو د چاقو برید وکړ. 3 کسان یې ووژل او 8 نور یې ټپیان کړه. داعش تروریستي ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ټینګار کوي چې د ټلګرام د مالک پاول دروف نیول په هیڅ ډول سیاسي پریکړه نه وه. مکرون په ایکس ټولنیز شبکې کې لیکلي د پاول دروف له نیول کېدو وروسته ما د فرانسې په اړه د غلط معلوماتو خپرېدل ولیدل. په فرانسې کې د ټلګرام د مالک او مشر نیول د روان قضایي تحقیقاتو برخه وه. دا په هیڅ صورت سیاسي پریکړه نه ده. دا اوس په قضایي سیستم پورې اړه لري چې په خپلواکه توګه عمل وکړي او قانون پلی کړي. د بیان ازادي ته د فرانسې په ژمنتیا ټینګار سره مکرون لیکلي په هغه هیواد کې چې د قانون حاکمیت لري په ټولنیزو شبکو او حقیقي ژوند کې ازادي په قانوني چوکاټ کې ساتل کیږي ترڅو د اتباعو د ازادیو ساتنه وکړي او د دوی اساسي حقوقو ته درناوی وکړي.
د سودان په ختیځ کې د سختو سیلابونو راوتلو له امله د اربعات په نوم د اوبو بند مات شوی دی چې نږدې 10 تنه یې مړه کړي دي او کابو 10 کلي یې ویجاړ کړي دي. رسنیو راپور ورکړی چې دا د سودان هغه سیمه ده چې کورنۍ جګړه هم ډیره خرابه کړې ده. راپورونه وایي په دغه سیمه کې د سختو سیلابونو له امله ګڼ شمېر کسان تر اوسه لا درکه دي او ګڼ نور د څښاک پاکو اوبو د نشتون له امله د تندې له ګواښ سره مخ دي. کارپوهان وایي د جګړو له امله ځینو سیمو ته د مرستې رسول ناممکن دي. په نایجیریا هیواد کې د سختو سیلابونو له امله 29 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د نایجیریا هیواد د بیړني حالاتو ادارې ویلي چې سیلابونو د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د جګاوا، اداماوا او تارابا درې ایالتونه سخت ځپلي او په دغه سیمو کې څه باندې 140,000 کسان د خپلو کورونو پرېښولو ته اړ شوي دي. د نایجیریا یو چارواکی د هیواد په شمالي برخو کې وضعیت کړکېچن بلي او په وینا یې چې کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي. د راپورونو له مخې په دغه سیمو کې شاوخوا 493 هکټاره کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي دي او د یاد هیواد د کرنیز سکتور ستونزې نورې هم پراخې شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت اعلان وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د اورلیوکا ښار کنټرول په لاس کې اخیستی دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی لوبغاړی راشد خان ارمان به د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې په یوازیني ټسټي لوبې کې ټاپ له امله ګډون ونه شي کړی. د کرکټ مشهورې ویبپاڼې کریک کیپس د افغانستان کرکټ بورډ ویاند له قوله لیکلي دي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی لوبغاړی او د 20 اوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان ارمان به د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې په یوازیني ټسټي لوبې کې ونه لوبیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات یا د ویبپاڼې ته ویلي چې راشد خان ارمان د ډاکټرانو تر سپارښتنې وروسته 3 اونۍ استراحت ته اړتیا لري. سادات زیاته کړه چې راشد خان ارمان به ډیر ژر له روغېدو وروسته د ملي لوبډلې سره یو ځای شي تر څو د سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې په 53 اوریزو سیالیو کې ګډون وکړي. د یادونې وړ ده چې د راشد خان ارمان ترڅنګ بل د ملي لوبډلې لوبغاړی ملي لوبډلې لوبغاړی رحمان الله ګربز هم په شپږیزه کې تر ټپي کېدو وروسته په یاد نوملړ کې نوم نه دی اخیستی. افغان کرکټ بورډ د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د هغو لوبغاړو نوملړ اعلان کړ چې په نږدې وختو کې به هندوستان کې تمرینات کیمپ کې ګډون وکړي. د کرکټ بورډ له لوري په خپاره شوي نوملړ کې حشمت الله شهید، لوبډل مشر ابراهیم زدران، ریاض حسن، عبدالمالک، رحمت شاه، بهیر شاه محبوب، اکرم علي خیل، وکټ ساتونکی شهید الله کمال، ګلبدین نایاب، افسر زازی، وکټ ساتونکی عظمت الله عمرزی، ضیاء الرحمن اکبر، شمس رحمان، احمد ظاهر خان، نجات مسعود، فرید احمد مالک، نوید زدران، خلیل احمد او یما عرب شامل دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د اګست پر 28 نیټه د هندوستان پر لوري حرکت وکړي. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې لاند خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه چای.